سلامونه او نیک هیله دوستانو، هیلهمند یم چې جوړ او روغ بیاست. نن ورځ غواړم چې تاسو ته د بي پي ټي میکانیزم په اړه باندې داسې لنډ معلومات وړاندې کړم چې موږ تاسو کله چې موږ تاسو انورټرونه اخلو، که تاسو لیدلی وي چې دوی وایي چې دغه انورټر ام پی پی ټي میکانیزم لري. اصلا دا ام پی پی ټي میکانیزم څه شی دی؟ ام پی پی ټي معنا یې ام پی پی ټي معنا یعنی ماکسیمم پاور پوینټ ټریکر، یعنی د برق یا د برېښنا تر ټولو لوړه یا اعظمي نقطه پیدا کول ته څه وایي؟ ام پی پی ټي وایي. چې دغه یو سرکیوټ یا یو الکترونیک سرکیوټ د په داخل انورټر کې ځای پر ځای شوی ده. دغه زموږ او ستاسو شمسي تختې په منظم ډول باندې چې کوي تر څار لاندې نیسي یا یې څاري. کله چې موږ تاسو که لیدلي موږ همیشه 3 4 5 شمسي تختې په مسلسله موازي ډول یو له بل سره وصل کړي وي او په نتیجه کې موږ یو سیستم ځینې جوړ کړی وي چې دغه ام پی پی ټي سرکیوټ یا الکترونیک ډیوایس چې ده په داخل د انورټر کې دا په منظم ډول دغه شمسي تختې څاري چې کومه شمسي تخته تر ټولو ډیر برق تولیدوي. کله چې دا پیدا کړه چې دغه تخته زیات برق تولیدوي، بیا په نتیجه کې دا نور ټولې باندې فشار راوړي تر څو له هماغه تختې سره په یوه نقطه یا په یوه سطحه باندې د برق تولید کی چې په نتیجه کې موږ زیات برق تولیدوي. ام پی ټي میکانیزم زیاتره وخت موږ تاسو ته خورا زیات برق تولیدوي له شمسي تختو څخه، یعنی شمسي تختې په یوه نقطه کې سره برابروي، په یوه اعظمي نقطه کې، یعنی که یوه تخته تر ټولو زیات برق تولیدوي د څو تختو په مابینځ کې، نو د هغې شاوخوا نورې تختې چې له هغې سره په منظم او مسلسل ډول وصل دي، هغه هم له همدغه تختې سره په یوه سطحه کې واقع کوي، په نتیجه کې موږ تاسو چې کوي تر ټولو زیات د برق تولید یا د برېښنا تولید لاسته راکوي یا موږ تاسو تر ټولو زیات برق راکوي. زه غواړم چې دلته د ام پی پی ټي میکانیزم باندې یو څه علمي بحث وکړم چې د دې تر شا کوم میکانیزم موجود او څه ډول کار کوي. ام پی پی ټي که موږ تاسو په دغه ګراب کې درته وښیم، موږ تاسو په د 16 شمسي تختو د کله چې هغه په حالت د برق تولید کې وي، یعنی په حالت اپریټینګ کې وي، په تولید کې وي، په حالت د کار کې وي، فعالیت کې وي، هغه چې کوي هغلته دوه شیان ډېر مهم دي. یو ولټیج ده، یو کرنټ ده. چې دغې ولټیج او کرنټ ګراب خورا مهم ده چې تاسو باید ورباندې پوه سئ، خصوصا انجینران او هغه محصلین چې په انجینري کې دي. نو دلته هم غواړم چې دغه د کرنټ او د ولټیج د ګراب په اساس باندې تاسو ته د ام پی ټي میکانیزم کانسپټ یا مفهوم تاسو ته وښیم چې دا څه ډول کار کوي. که تاسو وینئ دلته موږ یو ګراب لرو یا منحني ورته وایست چې دغه ته یوه ته وای محور او دغه بل ته ایکس محور وایي، چې دغه دواړو ترمنځ ګراب ته چې یوې ایکس یې چې کوي ولټیج ریپرزنټ کوي، نمایندګي کوي، او وای چې ده د کرنټ یا د برق د شدت نمایندګي کوي. چې دغه ګراب د ایوي ګراب ده په دا زرغون خط باندې چې ده یا په زرغون رنګ باندې چې ښودل شوی ده، په دغه نقطه کې چې دغه تر ټولو لوړه نقطه ده. یو بل دلته که چیرې موږ دا ګراب کته کړو په دې شکل سره، په دغه نقطه کې چې تر ټولو لوړه نقطه چې کوي برق تولیدوي. که موږ تاسو د اوم لا یا د اوم قانون ته راسو، وایي چې پی مساوي کېږي وي ضرب آی، یعنی د پی د وی او آی د ضرب حاصل څخه موږ څه کوو؟ پاور لاسته راوړو. نو په همدې اساس باندې دلته تر ټولو لوړ چې ده د برق یا د پاور نقطه ده، چې ځکه هم ورته ام پی 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 وایي، یعنی ماکسیمم پاور پوینټ ورته وایي، یعنی تر ټولو اعظمي نقطه د برق چې ده دلته ده. د ولټیج او کرنټ د ګراب که چیرې په دې نقطه کې سره کته کړي نو تر ټولو لوړه نقطه د برق لاسته راوړي. او لاندې په دا سره خط چې تاسو وینئ دې ته د پاور ګراب ویل کېږي. د پاور ګراب ویل کېږي چې د دې اعظمي نقطه په دغه نقطه کې ده. که چیرې دغه د ایوي ګراب یعنی د ولټیج او د کرنټ د ګراب او د پاور د ګراب ترمنځ په دغه نقطه کې داسې د یو خط په شکل موږ کته کړو، یعنی دا په دغه نقطه کې یو بل څه کوي
دواړه په یوازمي نقطه کې قرار لري. نو که چیرې وای دغه ولټیج او کرنټ ګراف په یوازمي نقطه کې قرار ولري او هغه د یو مستقیم خط په شکل باندې شوي دواړه په یو خط کې مواجه سي د پی وي ګراف سره، نو په دې صورت کې څه ده تر ټولو لوړ د شمسي تخته تر ټولو لوړ برق تولیدوي، یعنې په دغه نقطه کې. خو که چیرې دا ګراف له دغه حالت څخه کم سي یا مثلا لمر کم وي چې دغه ګراف خصوص مستقیما د ایریډنس پورې اړه لري، یعنې د لمر په وړانګو پورې اړه لري چې د لمر وړانګې څومره دي. که چیرې د لمر وړانګې کمې سي دا په چشکې په دغه نقطه کې کته کوي چې دغه نقطه څه ده تر ټولو اعظمي نقطه ده او د پاور نقطه دغه ده. نو دلته پاور څه ده نسبت دغه نقطې ته کمیږي. که تاسو ورته وګورئ دغه نقطې ته کمیږي پاور، دغه نقطه که وګورئ او دغه نقطې ته. نو که دلته یعنې څونه چې د ایوي ګراف کمیږي هغومره د پاور نقطه څه ده د پاور ماکسیمم یا هغه تر ټولو لوړ ولټیج تر ټولو لوړ د برېښنا تولید څه ده کم راځي. که چیرې دا دواړه په اعظمي نقطه کې قرار ولري نو څه ده زموږ تاسو شمسي تختې په لوړه سطحه باندې موږ تاسو ته برق راکوي. همدارنګه که دا دې سایډ ته هم راسي خو تر اعظمي نقطې کښته ده نو دا څه ده مستقیما پر ایوي یعنې په ولټیج او کرنټ پورې اړه لري. نو دا ما په ګراف کې درته وښودل. خو اوس راځم دې ته چې د دې شاته کوم میکانیزم دغه ګراف یا ولټیج او کرنټ په دوامداره توګه باندې څاري تر ټولو هغه لوړه نقطه څه کوي د برق تولید پیدا کړي او موږ تاسو د شمسي تختې تر ټولو لوړ برق مشترکي. خو که چیرې مثلا د مثال په ډول که چیرې دغه ایوي کارو یا ایوي ګراف په دغه نقطه کې وي نو دغه ام پی پی ټي میکانیزم کوشش کوي چې دغه ایوي کارو دوباره دغه نقطې ته راوړي تر څو موږ تاسو ته تر ټولو لوړ برق راکړي. یعنې دغه د ام پی ټي میکانیزم څه کوي یو فشار واردوي پر دې سولر شمسي تخته باندې. د دې کوشش او هڅه دا وي تر څو د شمسي تخته په لوړه سطحه باندې برق تولید کړي. چې د دې شاته میکانیزم څه ده زه غواړم چې په دغه بل ډایګرام کې تاسو ته وښیم. نو دلته غواړم چې تاسو ته د ام پی پی ټي میکانیزم چې څه ډول سرکیوټ لري دا څه ډول ټکنالوژي ده چې ما درته وویل دا یې مختلفه ټایپولوژي لري کېږي چې یو ته بوست کنورټر ده، باک کنورټر ده، همدارنګه پلای کنورټر ده، مختلفې ټایپولوژي په دې کې کارول کېږي. چې دلته ډي سي ټو ډي سي کنورټر غواړم چې تاسو ته وښیم چې څه ډول یو شمسي تخته تر څار لاندې ساتي او څه ډول هغه دغه پیدا کوي. نو که تاسو ورته که چیرې تاسو ورته وګورئ غواړم چې تاسو ته وښیم چې څه ډول یو شمسي تخته تر څار لاندې نیسي دغه میکانیزم یا ام پی پی ټي میکانیزم کوم چې سرکیوټ په داخل انورټر کې وجود لري. نو که تاسو وګورئ په دې ډایګرام کې چې دا یو شمسي تخته ده، دا دوه ټرمینلونه دي منفي او ماینس. مثلا دا ماینس پازیټیو ټرمینل ده چې دغه ټرمینلو کې کوم ريزسټنس یا امپیډنس چې وایي د ار ټي په نامه ده او دا لوډ ورته بسته کړی ده. دې لوډ او د ټرمینلونو ترمنځ موږ یو بکس چې دا د ډي سي ټو ډي سي کنورټر یا ډي سي و ډي سي کنورټر په نامه یو بکس یا یو کنورټر موږ ځای پر ځای کړی ده چې دا کنورټر بیا موږ د مختلف هم چې دا اسکیماتیک ډایګرام درته ښایم زه چې په دې کې پی آی کنټرولر ده، پی ډبلیو ام بلاک ده، همدارنګه آی وی او تر څار لاندې نیسي. نو دغه بلاک په دوامداره توګه باندې څه کوي د شمسي تختې دغه تولیدونکی ولټیج او کرنټ څه کوي چې کوي یا څاري. لکه څنګه چې ما په ګراف کې تاسو ته وښودل چې کله چې د آی وی یا د ولټیج او کرنټ ګراف تر ټولو لوړه نقطه کې وي نو موږ تاسو ته څه راکوي نو تر موږ تاسو ته ټولو لوړ پاور لاسته راکوي. لکه څنګه چې ما درته ویل چې د اوم په قانون کې پی مساوي کېږي وي ضربي آی. نو کله چې د دغه دواړو د ضرب له حاصل څخه څه کوي موږ تاسو پاور لاسته راوړو نو دغه کنورټر په منظم ډول باندې په دوامداره توګه باندې څه کوي په د سولر شمسي تختې په ټرمینلونو کې ولټیج او کرنټ دوامداره اندازه کوي د سنسورونو په مرسته باندې او هغې ته داسې یو دغه ورکوي شمسي تختې ته چې یعنې د ګواکې دلته په دغه کې چې دلته
اوپن سرکیوټس ده، یعنی دلته ریزسټنس شته، ټرمینل ریزسټنس کانسټنټ یا ثابت ده. نو بیا په همدې اساس باندې شمسي تختې چې ده یو ثابت آیوي ګیراب چې ما درته وویل چې دی په یو ثابته نقطه باندې په لوړه سطحه باندې څه کوي برېښنا تولیدوي. نو کله چې آیوي ولټیج په ګراب کې په اعظمي نقطه کې قرار ولري او نو په هغه سطحه باندې موږ تاسو چې کوي تر ټولو زیات پاور یا برېښنا راکوي. نو دغه ډول باندې چې کوي دا یو میکانیزم ده د MPTT شاته د سکیماتیک ډایګرام ده. مخکې له دې نه یو خبره تر ټولو مهمه دا ده، کله چې لوډ زیاتېږي که چیرې دا میکانیزم وجود ونه لري، مثلا لوډ زیات سو، لوډ چې کله زیات سو خو دلته ریزسټنس څه کېږي زیاتېږي. ریزسټنس څومره زیاتېږي هغومره دلته موږ ولټیج ډراپ لرو یا مثلا موږ پاور کمیږي. نو څه کوي شمسي تختې کم پاور تولیدوي. نو دغه میکانیزم شمسي تختو ته تر څو د لوډ او شمسي تختې ترمنځ دغه ریزسټنس چې کوي په منظم ډول ثابت وساتي. نو د ثابت ساتلو لپاره دا میکانیزم ولټیج او کرنټ د سنسورونو په واسطه باندې په دوامداره توګه باندې اندازه کوي او څاري او شمسي تختې ته داسې یو دغه ورکوي چې ګواکې دلته ریزسټنس چې ده په دې ټرمینل کې ثابت ده. نو په شمسي تختو کې د ولټیج او د کرنټ اندازه همدغسې ثابته پاتې کېږي. کله چې هغه په هماغه لوړ اندازه کې ثابته پاتې شي نو په هماغه اندازه باندې موږ تاسو ته لوړ څه راکوي پاور لاسته راکوي. چې دغه و د MPTT میکانیزم سکیماتیک ډایګرام او د هغې شاته د هغې څه ډول کار کوي. که چیرې موږ تاسو په سکیماتیک ډایګرام کې وښیو نو دغسې یو شکل لري. په دغسې یو میکانیزم باندې چې کېږي زموږ شمسي تختې په دوامداره توګه باندې د دغه انورټر کې چې د MPTT میکانیزم موجود ده د دې په اساس باندې تر څار لاندې نیول کېږي یا څارل کېږي. نو کله چې موږ څو شمسي تختې له بل سره بسته کړو په دې څو شمسي تختو کې یوه شمسي تخته تقریبا په نسبت نورو ته یو څه د برېښنا د تولید نقطه لوړه وي یعنی لوړه برق تولیدوي. نو بیا MPTT هم هغه شمسي تخته پیدا کوي، بیا دا نورې ټولې د هغه نقطې سره برابروي. بیا په دې اساس باندې څه کوي په لوړه سطحه باندې پاور DC پاور و DC پاور ته یا وروسته یې EC پاور ته تبدیلوي چې دا د MPTT میکانیزم وظیفه ده. شاته یې دا ډول یو میکانیزم وجود لري چې ما په ګراب کې هم درته وښودی. نو له دې نه وروسته تاسو ته دغه معلومات پیدا سو چې ستاسو دپاره MPPT درلودونکی انورټر ښه دی او که نه. نو له دې نه معلومیږي چې که څه هم MPPT میکانیزم درلودونکی انورټر نسبت هغه ته چې هغه نه لري دا میکانیزم یو څه قیمته دي. نو MPPT میکانیزم درلودونکي انورټرونه قیمته دي، بهترین دي، تر ټولو ښه برق تولیدوي. دا په هغه ځایونو کې کله چې د ژمی وي مثلا د لمر وړانګې څه دغه نه وي څه ناڅه په هغه صورت کې دا خورا ښه یعنی دغه کوي. که چیرې هوا سړه وي او ژمی وي دغه MPTT میکانیزم تر ټولو ښه برق تولیدوي. په شمسي تختو کې لکه څنګه چې ما درته وویل حرارت خورا لوی تاثیرات لري د شمسي تختو د برق په تولید باندې. کله چې د شمسي تختې په لوړه سطحه باندې برق تولیدوي که چیرې په هغه منطقه کې د برق دغه د انوایرمنټل یا د محیط حرارت لوړیږي نو دلته څه کېږي د برېښنا د برق د تولید د شمسي تختو د برق د تولید کچه راټیټېږي. نو حرارت هم خورا رول لري په دې کې چې بیا زه دا وروسته په راتلونکي کې انشاءالله د سولر فینل یا د شمسي تختو د مشخصاتو کې بیا تاسو ته له خیره سره دا تشریح کوم. نو دا و د انورټر په اړه باندې لاندې معلومات، د MPPT میکانیزم په اړه باندې لاندې معلومات. خدای دې وکړي چې تاسو ورڅخه ګټه واخلئ او همدارنګه زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو له خپلو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو خلک له دغه MPPT میکانیزم څخه خبر سي او همدارنګه زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج هم در سره لایک او شیر کړئ. ډېره مننه دوستانو، ښه وخت ولرئ.